السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې روغ جوړ او په صحت منظم یاست. تاسو ګورئ انلاین ورصفحه یوټیوب چینل او زه یم صفحه. ملګرو په یوې ویډیو کې تاسو د پلی سټور څخه دا طریقه درښیم چې کله موږ له پلی سټور څخه کوم اپ یا کوم گیم را ډاونلوډ کوو نو هغه زموږ د موبایل په سکرین باندې شو کیږي. چې کله شو شي موږ غواړو هغه غیر انسټال کړو، چې هغه غیر انسټال کړو نو هغه زموږ سره نه پاتې کیږي. نو بیا دغه د انسټالولو لپاره موږ مجبور یو چې پلی سټور ته لاړ شو او هغه له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړو. نن هغه طریقه درښیم چې هغه ته حاجت نه چې موږ پلی سټور ته لاړ شو نو تاسو به هغه په خپل موبایل کې سیو کړئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ښه ملګرو ما سره دلته یو اپ دی اپیکټو اس ډي. دا به تاسو له پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړئ. ما له مخکې څخه را ډاونلوډ کړی ده. دا تاسو کله را ډاونلوډ کړئ نو تاسو به دا اوپن کړئ او کله مو تاسو اوپن کړئ نو تاسو دا کوم سکرین باندې چې کوم اپ دی نو دا به تاسو ته ټول شو سي. په دې کې تاسو هر یو څه غواړئ نو صرف په هغه باندې به کلیک کړئ. نو زه دلته غواړم دغه ایډ سټوډیو. دا زما په موبایل کې سیف سو. دا که زه اوس چیرې وغواړم دا غیر انسټال کړم نو زه بیرته کولی شم هغه له خپل موبایل څخه بیرته را انسټال کړم. نو حاجت نه زه پلی سټور ته لاړ شم او له پلی سټور څخه بیرته را ډاونلوډ کړم. نو یا دا زموږ نوې ویډیو کې ویډیو مو خوښه سوې وي نو پلیز ویډیو د سره لایک کړئ او زما چینل د سره سبسکرایب کړئ. نور هم خدای سپارم. الله په امان.